ایمان دیتا وی چې الله سوی دبا کوم عقل بنا چلو الله وی منس کوا بس کوم با الله وی سارو ماسپخین مازیګر ما خام ماسوتن کوا زم عمدق سے الله کوم عقل بنا چلو چې رب پینځه په یو ځای به ماسوتن کوم کړه سبب لیبرل را پاسې دا بم درته چې ماسوتن بټول په یو ځای کو منځونه دي کړه سبب وی دا ما خام خدا درې دي نو دا یو خو پکې نیمګړې شو څلور به کو کنه د دین په کار کې به موږ سکو افمن اتخذ الهه هوا بل خواهش نه به خدای نه جوړو دا الله او د رسول تابعداري وکړو دا چې الله ویلي دي کته خدای ته پوي وې خدا خدای خبره کې به ګوتې نه وې د دې لیبرل ته هم ته پويږي ک پیغمبر پويږي ته پويږي ک خدای پويږي کته وې چې زه پويګم لاړې د ایمان نه ودستا خبره اړو زمانم نه او زه خو تاسو ته یو خبره کوم په دې فیسبوک د هغه خلکو تقریرونه بالکل موري چې د شریعت خلاف دي سره انګریزي پرېخې دي ټوپه په سر نشتا ګیره نشتا او کشتنو وهلې ده او د شریعت خلاف لباس جوړې دي او په بار ملکونو کې په امریکا او برتانیې کې ناس ته ودانته ډبل میکونه لګولې دي او خلک گمراه کوي خلک لباګي چې په شریعت برابر دي دا غوړې ګورې تبابه گن بای گن گوری د پیغمبر دشمن بای د پیغمبر د ناموس دشمن بای او تا ته د قران او د سنت بیانای او د وسلوټ کې انګریزي به وای په انګریزي ته خلک چې انګریزي چاوي بس خلک کوئی دا ډېر لوي شي د اردو سلوټ په کتابه به کتلی په دې خو د انسان عالم نه جوړيږي د موږ طالبان خو اته کاله مدرسه کې علم وکي نو بیا وته موږ پټکي په سر کو عالم وتوایو او چې دې لسپیندل شل کاله په مدرسه کې بیا خو دنه وکي د نبی عالم او تاسو ګره د خړایله د ظالمان او یادی مشین کړي دا او ناشته او په دین اعتراضونه کوي او د قران او سنت ځان ته د اردو تفسیر مخې ته خو د اردو د کتلې دا سلو پیډ ټیک د انګریزي وي ټول دنیا د متاثره ده د خپل علما او بیانونه اوري د صالحین او عالمانو چې تاسو عقیده بالکل معلومه ده چې دا د کوم عقیده خاوند دي او د صحیح عقیده خاوند دي نو دا هغه بیان اور د بل چا بیانونه مورا برباد بدی نو د مارونو ابراهیم علیه السلام دا نه وای چې الله دا کم خوا بچي بوزم بس زم الله پويږي او د الله رسول پويږي چې الله او د رسول ما ته څه حکم کوي زما معنا زه په کې ځان چونو چر نه کوم رسول الله مبارک په عمره کې په یو عمره کې شپېته ساروي اعلان کړی دي سو شپېته حالانکه په عمره کې ساروي علالول سنت دي مستحب دي فرض واجب نه دي په بل عمره کې او یا علال کړی دي د غریبانو له پیسې ولې نه ورکول په حج کې سو ساروي دی وای یو ساروي بالاله رسول الله مبارک سلو خان علال کړی دغه نو په پیغمبر مبارک هم اعتراض وکړه او دا خلک یې کوي ها دا کوي دا مخکې ورځو کې اسلام آباد پر روډونو کې چې کم وخت هغه خزر اوته و نارې لګولې وي هغه کې سوي هغه بیا چغې والي د پردې خلاف پرده بم نه مانو او ما اوریدل چې داسې چغې والي یا رسول اے رسول سن لو اے رسول سن لو ہمیں پردے کی کیا ضرورت کوئی ضرورت نہیں یعنی پیغمبر له دمکی ور کوي اے پیغمبر واورا مونږ ته پردې ضرورت نشته نو دا خلک به ماته دین خي د دې خلکو استاد به ماته دین خي او په فیسبوک بناستي او موږ مو سره کمنټسونه کوو لاړې تو کې په دې خلکو بالکل چېونه ګوره